قدرمندو الله جل شانه انسان د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. که دا انسان په دنیا کې زندگی تیری نو دی به د الله جل شانه د منشا او مرضی مطابق خپل زندگی تیری. نو دا انسان به بیا کامیاب وي، په دنیا کې به هم دا کامیاب وي او په آخرت کې هم د سره د کامیابی وعدې دي. او دا انسان چې الله جل شانه د کومو کارونو نه منع کړی دی، دی به د هغې کارونو نه ځان ساتي. د کومو کارونو چې انسان منع کړی شوی دی، د حرام مال نه دا انسان منع کړی شوی دی چې د دې انسان ګیډې ته حرامه نوړی لاړه نشي. او بل حدیث شریف کې راځي چې د کمې غوښې تربیت دا په حرامه نوړی باندې وشي، مطلب د حرام خوري هغه دې په خېټه کې ورچي. د کمې غوښې تربیت چې په حرامه باندې وشي د دې دپاره اور اولا دی او بهتر دی. دې دپاره اور ډیر زیات مناسب دی. که چېرته مونږ حرامه نوړی په ګېډه کې ورچو، زمونږ په عبادت کې به لذت نه وي، زمونږ په عبادت کې به خوند نه وي، زمونږ په عبادت کې به مزه نه وي، زمونږ په عبادت کې به اخلاص نه وي، زمونږ دعا به نه قبلیږي. او که چېرته زمونږ ګېډې ته حلال او پاک مال ځي، زمونږ په عبادت کې به هم خوند وي، زمونږ په دعاګانو کې به هم خوند وي، زمونږ په عبادت کې به هم اثر وي، زمونږ په دعاګانو کې به هم اثر وي.